اوس زمانه کې که تاسې فکر وکړئ طالبانو په دې عطوراتو دې شیانو ټولو کې الکول طالبانو یو کیمیاوي مواد دي. دغه کیمیاوي مواد په بسکټو کې ستا، په اسکریمو کې ستا، په دا خمیره نه د امریکایي خمیره چې ورته وایي په دې کې ستا، او په عطرونو کې ستا، په ادویو دواګانو کې ستا طالبانو. نو دا د دې دپاره جوړیږي چې د دغو شیانو کې چې اچول کېږي د هغوی کیفیت له لاسه نه ورکوي، یا کیفیت یې ډېر وخته پورې بیا ساتل کېږي. اوس علما وایي دا سپرې عطر یا دا نور عطرونه دا چې ته وهې نو د جمهورو مذهب خو دا د طالبانو چې شراب څوک دي؟ ټول شراب دي، ټول مسکرات شراب دي. نو چې شراب سول نجس هم سول، نو چې یو څاڅکی پکې وغورځېږي نجس کوي. نو کله چې سپرې بوتل کې لږ الکول وي نو خو ټول الکول شرابو نه جوړیږي، نو چې هغه کې نجس ګرځېږي. یا به د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب علما نن زمانه کې فتوا کوي چې هغوی وایي چې دغه الکول نن علما وایي د الکول اکثره د هغه نه جوړیږي، د انګورو نه، من البترول والخضراوات، د نورو بوټو شنو نه جوړیږي، او له پټرولو نه جوړیږي، او له دانو نه جوړیږي. دا څه جوارو غنم وربشې له دې شیانو نه جوړیږي. نو دا خو بیا نجس نه دي. نو کوم الکول چې پکې دي طالبانو بیا نجس نه